د خبرونو سرټکی په قرغیزستان کې د افغانستان د سفارت سرپرست د قطر د پخوانی امیر شیخ حمد بن خلیفه ال ثانی د فاتحې په مراسمو کې ګډون. د هرات والی شیخ مولانا اسلام جار په هرات کې د ترکیې له جنرال قنصل تزجان قاضي اوغلو سره خبرې اترې او پر غزې تړانګې د اسرائیلي رژیم د بریدونو دوام. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلامونه. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سهشنبه د چنګاښ میاشتې د 28 نیټه د زه نور احمد محمدي مصپام وکړي بشپړ خبرونه ته. په قرغیزستان کې د اسلامي امارت د سفارت سرپرست مولوي عبدالشکور حقانی په کوربه هیواد کې د قطر دولت د سفارت له لوري د قطر پخوانی امیر شیخ حمد بن خلیفه ال ثانی د فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی دی. په قرغیزستان کې د افغانستان سفارت وايي ښاغلي مولوي حقانی د قطر سفیر علي جابر محمد الغفران المری ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. د هرات ولایت مقام رسنیز دفتر وایي چې په هرات کې د ترکیې جنرال قنصل تزجان قاضي اوغلو او د ټیکا دفتر رئیس کورشات اوزدمیر د هرات له والي شیخ مولانا اسلام جار سره لیدنه کړې ده. په دې لیدنه کې د ترکیې جنرال قنصل او د ټیکا د دفتر رئیس هرات د خپل تاریخي مخینې او موقعیت له مخې ارزښتناک ښار بللی او له افغانستان سره د ترکیې د دوستانه اړیکو د پراختیا او د هرات له سیمهیزې ادارې سره د لا زیاتو همکارۍ ډاډ ورکړی دی. ورته مهال د هرات والي د ترانزیت سوداګرۍ اقتصاد او پانګونې په برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او پیاوړتیا ټینګار کړی او دغه راز نوموړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د بهیر د لاسانتیا او د همکارۍ د پراخېدو غوښتنه کړې او هیله څرګنده کړې چې دغه همکارۍ به لا نورې هم پراخه شي. د کډوالو د دایمي مشتیدنې او ځمکو ویش کمیټې ویلي چې د تیرې یوې ورځې په لړ کې د هیواد په 4 ولایتونو کې 1200 راستنه شوو کورنیو ته د استوګنې ځمکې ویشلې دي. دغه استوګنیزې ځمکې په ننګرهار، فراه، فاریاب او نیمروز ولایتونو کې ویشل شوي دي. همدارنګه تر اوسه راستنه شوو کډوالو ته د ویشل شوو استوګنیزو نمرو ټول شمیر 95,548 رسیدلی او دا لړۍ لا هم دوام لري. او وروستی خبر د الجزیرې د راپور له مخې د فلسطین روغتیایي سرچینو ویلي چې د غزې په بیلابیلو سیمو کې د اسرائیلي رژیم په بریدونو کې لږ تر لږه 3 فلسطینیان شهیدان او 15 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې د اسرائیلو یوې بي پیلوټ الوتکې د غزې ښار په تل هوا سیمه کې پر یو موټر سایکل برید کړی چې یو تن پکې شهید شوی دی. تر نو د قدر وړ لیدونکو دا د نن ورځ خبرونه له ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا مو الله مال سم.